الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، د مساجد اتم ادب داده چې کله مونږه په مسجد کې مونږ کوو د جمع مونږ، چې مونږه د صفونو د برابرولو خیال ساتو، صفونه سیده ساتو، په یو کیله باندې په یو لاین باندې ساتو. دا شان د دې خبره خیال کوو چې چرته صف یو طرف ته وګد نشي. اکثر خلق په منډه کې بے توجهۍ کې دا غلطي کوي چې دې ته نه ګوري چې صف کم طرف ته کم دی او چې راشي دې کم طرف ته نږدې جو هغه طرف ته ودرېږي. د دې خبرې مون خیال ساتو چې صف کم طرف ته پکې کسان کمی نو هغه طرف ته مونږ ودرېږو او صف جوړو، صف روغ ساتو. صحیحینو د انس ابن مالک رضی الله عنه پر روایت سره یو حدیث ذکر کړی دی. فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایي خپل صفونه سیده ساتي، ځکه د صفونو سیده کول چې دی دا د منځ د پوره کولو حصہ ده، په دې سره منځ پوره کیږي. د صفونو سیده کول دا یو اهم ادب دی د منځ هم او د مساجد هم. او دې باره کې ګڼ روایت شته، خو دغه روایت پکې د ټولو نه زیات عام دی او مونږ اکثر اورو چې مونږ کله هم منځ کوو، جمعات ته ځو، مساجد ته ځو، د جماعت منځ کوو، خامخا کوو او په دې کې د صفونو خیال ساتو. الله دې مونږ د عمل کولو توفیق